السلام علیکم قدرمن لیدونکو، ما مو د ABC پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم ویان عبدالله حافظ. امریکا او بریتانیا شاوخوا 3000 سرتیري افغانستان ته استوي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې د بریتانیا حکومت اعلان کړی دی چې 600 بریتانیایي سرتیري افغانستان ته لیږي. یو کاناډایي چارواکي هم ویل چې دغه هېواد ځانګړي ځواکونه افغانستان ته استول کیږي. امریکا همداراز ویلي چې شاوخوا 4000 نظامي ځواکونه په کویټ کې د امریکا هوایي اډې ته استوي او په افغانستان کې د وضعیت د خرابتیا په صورت کې به دغه ځواکونه د تیارسي حالت کې وي او د افغان ملي ځواکونو سره به د جنګ په لومړي خط کې جنګېږي. په ارګ کې همدا لحظه د روانو حالاتو په اړه تصمیم نیونکې غونډه جریان لري. تر هغې به وروسته ولسمشر وینا ولري. په یاده غونډه کې د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله هم د دوحې راغلی او ګډون یې کړی دی. چې په یاده غونډه کې به د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د دوحې د تړون په اړه هم غږیږي او د افغانستان د رئیس جمهور جلال المحب اشرف غني سره به د دوحې په اړه مشوره هم کوي او پریکړې ته به دواړه سره رسیږي چې به کوم څه پریکړه کوي. امریکا د کانګرس غړي مایک والز له فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د ژغورلو لپاره یوازینۍ لاره پر پاکستان د مرستو بندېدل دي او افغانستان د امریکایي ځواکونو بیرته استول دي. نوموړي همداراز ویلي چې طالبانو زلمي خلیجزاد د ادعا خلاف هیڅ ډول بدلون نه دی کړی او د سولې او حکومتولۍ لپاره کومه لیوالتیا نه لري. والز زیاته کړې زلمي خلیجزاد باید ګوښه شي او پر پاکستان بندیزونه ولګول شي. غزني ولایت ته سلګونه تازه ځواکونه رسیدلي دي. د غزني ولایت مقام مطبوعاتو دفتر وایي چې د امنیتي وضعیت د لا ټینګښت او ښه والي په موخه نن ورځ د ملي امنیت ځانګړې قطعه یعنې مرګ قطعې سلګونه تازه سرتیري غزني ته رسیدلي او ډېر ژر به په دغه ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای پراخ عملیات پیل کړي.